پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر. په دې خپرونه کې د افغانستان پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام جوړ په خیر. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې په هیواد کې فعال دولتي او خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې پکې در پیژنو. په نننۍ خپرونه کې استقلال د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه در پیژنو. هیله د خپرونه مو خوښه شي او تر پای شیبو پورې راسره ملتیا وکړئ. استقلال د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه. استقلال د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې خپلې رسمي چارې په 1992 کال کې پیل کړې دي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسې په لومړي سر کې په 2 پوهنځیو حقوق او اقتصاد کې محصلین جذب کړل او عملاً د تدریس چارې پکې پیل کړې. د استقلال د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې علمي او تدریسي مرستیال ښاغلی مجید صدیقي وایي چې له یوه کال فعالیت وروسته وتوانېدل چې له لوړو زده کړو وزارت څخه د 2 نورو پوهنځیو انجینري او کمپیوټر ساینس منظوري او جواز هم ترلاسه کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې د لوړو زده کړو دغه مؤسسه اوس مهال 4 پوهنځي او 8 دیپارتمنتونه لري. ما از سال 1392 فعالیت خود آغاز کردیم. در ابتدا با 2 پوهنځی حقوق و اقتصاد و 1 سال بعد او هم پوهنځی انجینری و کامپیوتر ساینس ما شروع به فعالیت کردن. فعلا ما در 4 پوهنځی و 8 دیپارتمنت فعالیت. استقلال د لوړو زده کړو په مؤسسه کې اوس مهال د 2000 په شاوخوا کې محصلین په یادو 4 پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي چې 40 سلنه یې ښځینه او پاتې نور یې نارینه محصلین دي. ښاغلی صدیقي وایي چې تر اوسه پورې د ماسټرۍ پروګرام نه لري، خو کله چې له مؤسسې څخه پوهنتون ته ارتقا وکړه نو لومړنی ګام به یې په ځینو پوهنځیو کې د ماسټرۍ پروګرام پیلولی وي. د دې مؤسسې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی 2 دیپارتمنتونه قضا او څارنوالي او نړیوالې اړیکې. اقتصاد پوهنځی هم 2 دیپارتمنتونه د سوداګرۍ مدیریت او اقتصاد او تجارت. د کمپیوټر ساینس پوهنځی د معلوماتي تکنالوژي او سافټویر انجینرینګ او انجینري پوهنځی هم 2 دیپارتمنتونه ساختمان او برېښنا لري. ما بالای 2000 محصل داریم که در 4 تایم درس میخوانند و حدوداً 40% اینا خانمات تشکیل میدن و 60% متوافی آقایان. پروگرام ماستری برای فعلا نداریم ولی روی دست هست، سر از کار میکنیم تا به زودی فعال. بیشتر عرض کردم ما 4 پوهنځی و 8 دیپارتمنت داریم. پوهنځی حقوق علوم سیاسی ما 2 دیپارتمنت دارد، دیپارتمنت قضا و څارنوالي و دیپارتمنت روابط بین الملل. پوهنځی اقتصاد ما هم 2 دیپارتمنت داره، دیپارتمنت مدیریت تجارت و دیپارتمنت اقتصاد تجارت. پوهنځی کامپیوتر ساینس ما 2 دیپارتمنت داره، دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی و انجینری نرم افزار و در نهایت پوهنځی انجینری ما داره 2 دیپارتمنت ساختمان و بحث. د استقلال د لوړو زده کړو مؤسسې علمي او تدریسي مرستیال ښاغلی مجید صدیقي وایي چې تر اوسه پورې 4 دورې محصلین فارغ کړي دي. دی وایي همدا سږکال یې د 400 په شاوخوا کې محصلین له بېلابېلو پوهنځیو څخه فارغ او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړل. دی وایي ډېری محصلین یې له فراغت وروسته په مرکز او ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار بوخت شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې هر کال یې د نویو محصلینو د جذب کچه توپیر کوي چې دغه څه تر ډېره د هیواد په اقتصادي او امنیتي وضعیت پورې هم تړلې خبره ده. خو نوموړی وایي چې هر کال د پسرلي او مني په کانکور کې د 400 په شاوخوا کې محصلین جذبوي. ما امسال 4مین دور فراغت ما بود و
4مین دور فراغت ما بود و حدوداً 460 محصل امسال ما فارغ بود. تعداد جذب معمولا متفاوت هست. ما امسال در 2 سمستر بهاری و خزانی حدوداً 400 محصل جذب داشتیم و تعداد 460 نفر هم فارغ، ولی معمولا در سمسترهای مختلف متفاوت هست تعداد جذب. د لوړو زده کړو په یاده موسسه کې د تدریس چارې د سلو په شاوخوا کې استادانو لخوا مخته وړل کیږي چې 10 سلنې تر ډاکټرا، 40 سلنې تر ماسټرۍ او پاتې نور بیا د لیسانس تر کچې پورې لوړې زده کړې لري. صدیقي وایي چې په استادانو کې دایمي او قراردادي دواړه شامل دي. د صدیقي په خبره چې ټول استادان د تدریس په چارو کې ښه تجربه لري چې دغه څه مرسته کوي څو په کارپوه او مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي او د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. بالای 100 استاد داریم ما در پوهنتون که از بین این استادا حدوداً چند استاد به صورت دائمی اینجا مسئول وظیفه هستند و متباعد به شکل قراردادی همراه ما همکاری میکنند. حدود 10% استادای ما رشته درجه تحصیلشان دکترا هست، بالای 40% ماستر هستند و متباعد هم با سند لیسانس اینجا استاد. د استقلال د لوړو زده کړو موسسه نیمه انتفاعي موسسه ده چې 90% محصلین یې د ځانګړي تخفیف له مخې لوړې زده کړې کوي. د لوړو زده کړو د دې موسسې علمي او تدریسي مرستیال وایي چې دوی په خپله موسسه کې داسې محصلین هم لري چې 100% تخفیف ورکول شوی او په وړیا ډول زده کړې کوي. د افغان ځواکونو د کورنیو غړو، د شهیدانو او معلولینو د ورثو لپاره ځانګړی تخفیف لري. د هغه محصلینو لپاره چې له یوې کورنۍ څخه څو کسانو یې په دې موسسه کې نوملیکنه کړې وي او د نورو خصوصي پوهنتونونو او یا بنسټونو څخه د معرفي شویو محصلینو لپاره هم مناسب تخفیف ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې د استقلال د لوړو زده کړو په موسسه کې د ورځې په اوږدو کې 4 وخته تدریس کیږي، نو محصلین کولی شي د خپلو شخصي کارونو ترڅنګ په مناسب وخت کې په یاده موسسه کې لوړې زده کړې هم وکړي. میشه گفت که مؤسسه تحصیلات عالی استقلال با درک وضعیت حتی ما میتونیم بگیم که نیم انتفاعی هست. ما بالای 100 نفر از کسایی داریم که اینجا با تخفیف‌های بسیار بالا در حد 100% درس میکنن که شامل خانواده‌های درجه اول شهدای نیروهای امنیتی هستند. ما برای 14 پاسایی که اینجا جذب میکنیم تخفیف 40 الی 50% داریم. برای اعضای یک خانواده تخفیف داریم در صورتی که بیشتر از یک نفر اینجا تحصیل ادامه بدن. دیگه برای کسانی که برای ما محصول معرفی میکنن تخفیف داریم. همچنان محصولان تبدیلی که از دیگه مؤسسات به اینجا به خاطر ادامه تحصیل در اینا تخفیفات قابل ملاحظه‌ای داریم. تقریبا میشه گفت که بالای 70% از محصلایی که اینجا مسئول به فراگیری درس هستند از تخفیف‌های مختلف استفاده میکنن. ما 4 تایم درسی داریم. یک تایم ما صبح زود هست، تایم دوم روزانه هست، تایم سوم بعد از ظهر و تایم چهارم هم تایم شبانه. صدیقي کتابتون د کور، ښوونځي او پوهنتون لپاره ضروري بولي او وایي چې موسسه مجهز کتابتون لري چې په 2 برخو ویشل شوی دی. په یوه برخه کې په هر ډول د 4,000 په شاوخوا کې بیلابیل کتابونه چې د پوهنځي اړوند کیږي او یا هم نور معلوماتي کتابونه موجود دي. ترڅنګ یې په صاف ډول یا هم ډیجیټالي کتابتون لري چې د 10,000 په شاوخوا کې پکې بیلابیل سندونه، مقالې او کتابونه ځای پر ځای شوي چې محصلین او استادان یې کولی شي وخت نا وخت له دغه کتابتون څخه ګټه واخلي او مطالعه پکې وکړي. ښاغلی صدیقي وایي چې پر یو بل کتابتون هم کار کوي چې د 100,000 ټوکه کتابونو درلودونکی به وي. دی وایي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به دغه کتابتون هم فعال کړي. کتابخانه ما 2 بخش هست. یکی کتابخانه که کتابا به شکل هارد اینجا نگهداری میشن. حدود 4,000 دونه کتاب به اونجا داریم در بخش‌های مختلف که مربوط به کار پوهنځی میشه. در علاوه از این ما
این سال کتابخانه دیجیتالی خود فعال کردیم که در این کتابخانه دیجیتالی ما بیش از 70,000 سند و مقاله و کتاب موجود هست که محصلین میتونن به کتابخانه از این استفاده بکنن. بر علاوه از او ما در یک کتابخانه دیگه کار میکنیم که بالای 100,000 دانه کتاب در این کتابخانه هست که انشاءالله به شروع سال فعال بشه. فعلا کتابخانه که فعال داریم بالای 4,000 کتاب به شکل هارد و حدود 70,000 سند و مقاله به شکل صاف در کتابخانه دیجیتالی ما موجود. د استقلال د لوړو زده کړو مؤسسې علمي او تدریسي مرستیال وایي چې په ټوله کې په کور دننه له خصوصي او دولتي پوهنتونونو سره ښې اړیکې لري چې ترڅنګ یې په ځانګړي ډول له البیروني پوهنتون سره د علمي همکاریو هوکړه هم لاسلیک کړې ده. نوموړی وایي چې له هېواده د باندې تر اوسه یوازې په قبرس کې له یو پوهنتون سره د علمي اړیکو هوکړه لاسلیک کړې ده چې له مخې به یې خپل محصلین تر فراغت وروسته دغه پوهنتون ته د ماسټرۍ او دکتورا لپاره ورمعرفي کوي. دا یو وایي هڅې پیل کړي دي او په دې برخه کې له ځینو نورو پوهنتونونو سره هم خبرې کړي دي چې د علمي اړیکو هوکړې ورسره لاسلیک کړي څو فارغ شوي محصلین او استادان د لا نورو لوړو زده کړو تجربو او وړتیاو لوړولو لپاره دغه پوهنتونونو ته ور واستوي او په خورا اسانۍ سره د ماسټرۍ او دکترا پروګرامونه پکې تعقیب کړي. ما سال گذشته با پوهنتون کپروس کشور قبرس تفاهمنامه بستیم به خاطر معرفی محصلا در ادامه تحصیل در ماستری دکترا. در علاوه از این با پوهنتون‌های داخلی هم مثل پوهنتون البیرونی و دیگه پوهنتون‌های شخصی که هست با اینا تفاهمنامه‌های همکاری داریم. فعلا هم در تفاهمنامه‌های دیگه کار میکنیم با کشورهای همسایه که انشاءالله به زودی تفاهمنامه‌ها نهایی میشه به خاطر از اینکه ما بتونیم محصلا رو بعد از ختم دوره تحصیل برای ادامه تحصیل برای ماستری دکترا به اونجا معرفی بکنیم و اونا بتونن با شرایط بسیار سهل و آسان به ادامه تحصیل برسن. د لوړو زده کړو د دې مؤسسې اداره وایي چې تر فراغت وروسته د محصلینو تدریسي سندونه د تایید او ارزیابۍ لپاره لوړو زده کړو وزارت استوي او تر ارزونې وروسته فارغ شوي محصل ته تحصیلي اسنادونه ورکول کیږي څو وکولی شي د دغه سندونو په وسیله دنده پیدا کړي او نورو لوړو زده کړو ته ورباندې ادامه ورکړي. ښاغلی صدیقي وایي چې تر اوسه پورې ورته د ډیپلومونو د ویش وار نه دی رسېدلی. کله چې نوبت ورته ورسیږي نو فارغ شویو محصلینو ته به ډیپلومونه هم ورکړي. د صدیقي په خبره چې محصلینو ته د نظري زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. د بیلګې په توګه سږکال د اقتصاد پوهنځي محصلینو ته تقویتي ټولګي جوړ کړي وو. د کمپیوټر ساینس د محصلینو لپاره د پروګرامینګ او افیس پکیج پروګرامونه تدریس کړل. د انجینري پوهنځي محصلینو ته د ټولو 8 سمسترونو درسونه په ویډیویي ډول برابر کړي دي او دې ته ورته نور فعالیتونه. ښاغلی صدیقي وایي چې ترڅنګ وخت نه وخت محصلینو ته سمینارونه او ورکشاپونه هم جوړ کړي. د حقوقو په پوهنځي کې تمثیلي محکمې جوړوي او له یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو سره هوکړې لري چې له مخې محصلین د عملي کار لپاره ورستوي او تجربې ترلاسه کوي. بله، تمام محصلای ما که فارغ میشن معمولا به ختم سال بر از اونا دیپلم داده میشه که اسناد خود دریافت کردن. البته دیپلم به شکل یک تصدیقنامه و سرتیفیکت داده میشه. خب ما معمولا دوره های تقویتی زیاد برگزار میکنیم. امسال ما صنوف متفاوتی داشتیم. در پوهنځی اقتصاد در بخش‌های حسابداری ما صنوف تقویتی جدا از برنامه درسی محصلا برگزار کردیم. کامپیوتر ساینس برای پروگرامینگ و آفیس پکیج و دیگه برنامه‌ای که داشتیم صنوف به صورت رایگان برگزار کردیم. همچنان ما در پوهنځی انجینری نوآوری که کردیم این است که تمام درس‌های مربوط به سمسترهای 8 گانه‌ای که داریم همه به شکل ویدیو آماده شده که میشه گفت که تقریبا در سطح افغانستان بی‌سابقه بوده. ما اینا رو عمل آماده کردیم در کتابخانه دیجیتالی که داریم. تمام این ویدیوها موجود هست. محصلای ما هر کدام در هر مضمون که مشکل داشته باشن میتونن به صورت بسیار ساده و راحت ویدیوها دریافت بکنن و
مشکلات درسی خود حل بکنند. همچنان استادای ما، محصلای ما کنفرانس‌های علمی یا زیاد در جریان هر سمستر اینجا برگزار میکنن. در پوهنځی حقوق ما هر سمستر چندین محکمه تمثیلی داریم، سیرای علمی محصلان روان میکنیم. دیگه ما بر اساس تفاهم‌نامه هایی که با بعضی وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی داریم، همه ساله محصلان خود به خاطر کار عملی و پرکتیک به اونجا روان میکنیم و اونجا مصروف کار. د دې موسسې اداره وایي چې د کیفیت د تضمین په هغه پروګرام کې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا عملي کیږي تر اوسه پورې بریالي راوتلي او هیله لري چې پاتې دورې به هم په بریالۍ توګه ترسره کړي. صدیقي وایي چې له موسسې څخه پوهنتون ته ارتقا کول، د ماسټرۍ پروګرام پیلول او د نویو پوهنځیو جوړول یې په راتلونکو پلانونو کې دي. ما برنامه هایی که داریم، اول مسئله ارتقای مؤسسه به پوهنتون هست. خوشبختانه ما در ارزیابی هایی که از طرف ریاست محترم تضمین کیفیت و ریاست ارزیابی امور اکادمیک صورت گرفته، ما نتایج خیلی خوبی به دست آوردیم. در علاوه از این اهدافی که داریم، فعالسازی پوهنځی‌های جدید برنامه‌های ما داریم. اینا از جمله پروگرام‌هایی که در سال‌های آینده سر اینا کار می‌کنیم. د لوړو زده کړو وزارت له لوري د خصوصي پوهنتونونو فارغ شویو محصلینو ته د تحصیلي اسنادونو په ورکړه کې ځنډ د استقلال د لوړو زده کړو موسسې له لویو ستونزو څخه بلل کیږي. ښاغلی صدیقي د دې ځنډ لامل د خصوصي پوهنتونونو زیاتوالی او د لوړو زده کړو په وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په ریاست کې د تشکیل او کارکوونکو کموالی بولي. دی وایي د کارکوونکو دغه کموالی د دې لامل کیږي څو محصلین په میاشتو په تمه پاتې شي. دی وایي که څه هم دوی لوړو زده کړو وزارت ته د محصلینو اسنادونه پر وخت سپاري، خو بیا هم د وزارت لخوا د اسنادونو په تایید او ارزونه کې ځنډ راځي. که څه هم چې ښاغلي صدیقي په یاده موسسه کې د نورو ستونزو په اړه څه ونه ویل، خو د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه وایي چې لوړو زده کړو وزارت د خصوصي او دولتي پوهنتونونو ترمنځ توپیر کوي. د ډیری خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دا چې خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې یو نوې تجربه ده، نو لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړي څو دغه پوهنتونونه پر خپلو پښو ودرېږي. د دایمي ځایونو نشتون، د لوړې مالیې اخیستل، د 24 ساعته برېښنا نشتون، په علمي رتبو کې د استادانو نه شاملول او د لا نورو لوړو زده کړو تجربو او وړتیاو ترلاسه کولو لپاره د محصلینو او استادانو بهر ته ناستول او په بورسونو کې ونډه ورکول د خصوصي پوهنتونونو اساسي ستونزې بلل کیږي. چند موردی که هست، یک بحث مربوط به فارغان ما میشه. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم و فارغان بسیار زیاد برای ما انتقاد میکنن این است که اسناد اونا یک کمی با تأخیر به اونا داده میشه. دلیل همین است که تعداد پوهنتونایی که در افغانستان فعالیت میکنن بسیار زیاد هستن و از طرف دیگه استقلال کاری که وزارت تحصیلات عالی داره، متاسفانه چون تعداد اینا کم هستن، در مواردی میشه که چندین ماه محصلان منتظر میمانند تا اینکه نوبت برسه به گرفتن اسناد. این بر از اینا مشکلات ایجاد میکنه. گرچه ما به محض فراغت محصلان به اونا تصدیقنامه‌های موقتی میدیم، ولی خب در بسیار از ادارات دولتی تصدیقنامه به عنوان سند فراغت قبول نمیشه. به این خاطر اگر در یک قسمت کسی صورت بگیره که به محض فراغت وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنن که مسئله تعیین مراحل اسناد فارغان کمی جدی‌تر پیگیری بکنن، بسیار خوب میشه. و از طرف دیگه محصلان بیشتر با ما در ارتباط هستن، متاسفانه در این زمینه انتقادات زیادتر سر ما هست. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د پوهنتون د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.